لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير يجينا. چې پلار یې پوډري و تریاکي وي او د هغه کوم نیکه یې پوډري و تریاکي وي او بیا د زوی څخه حافظ د قرآن جوړېږي دې ته یخرج الحي من المیت. الله عز وجل خپل خدایي خلکو ته ښیي چې وګوره د ملا صاحب زوی وګوره، د ملا صاحب زوی نه ور عالم کوم، د امیر زوی د رویني پوډري زوی ور حافظ کوم. الله خپل د قدرت نښې درښیي که ته زاري وکړې کېږي. علماو لیکلي دي که غواړې چې د اولاد تربیه مو وسي، که غواړې چې د اولاد تربیه مو وسي، ډېر کوشش وکړئ د خراب ماحول یې راوګرځوئ، د خراب صحبت یې راوګرځوئ. د الله په خاطر دا چپلخ کې تلیفونان په لاس مه ورکوئ. د ماشومتوبه څه زموږ ملګري د دلې راځي ماشومان ورسره یې د وس یې تلیفون په لاس ورکړي، په دې شی ما مخته کوئ. دې ځم تباه کړی یم، د درته ناست یم او تاسې هم تباه کړي یاست. د مکتب د محصلینو سویه وګورئ، د لسم سیم دې زموږ سره راسره دي، ته په خدای باور وکړې خپل املا نسي لیکلی. د پوهنتون دې د هغسې کمزوري کړي دي، ملا صاحب دې د هغسې کمزوری کړي دي، د وجیرې شاګرد دې د هغسې کمزوری کړي. دا چیز دا چپلخي دي که نه دي؟ دا نو اولاد تر اصلاح وشو. کوشش به وکړو، نور به هر څه کوو، خو مهم شی چې علما لیکي او علماو نقل کړي دي هغه وایي د اولاد په تربیه کې د مور و پلار د اخلاص دعا، مور و پلار دې دعا ورته کوي. بس په هر لمانځه کې چې خدای د اولاد را اصلاح کړي. دا موږ چې هره جمعه ګاډي دا معمولي خبره نه ده. دا ځوانانو ته داسې مسخرې معلومېږي، موږ خدای لوڼې مو را اصلاح کړي، خدای زامن مو را اصلاح کړي. دا ډېره غټه دعا ده او دا ډېر غټ شی دی. ټولنه جوړه په دغه زما او ستا پر لوڼو او زامنو ده چې دا بېلارې سول، لوڼې مو خراب سولې، زامن مو خراب. د خدای په خاطر د سپین ږیرو خو وخت پوره دی، هغه خو تللي د دې ملک سرمایه څوک دي؟